نعمتونه الله اکبر په دې کې موږ وایو یاره بس یاره وي د غریبۍ دې مه خوره شي لکه ته څومره غریب یې څه د نننۍ ډوډۍ داسې نه نه داسې خو موږ د څلورو پنځو کالو انتظام برابر دی خو بیا دې هم د غریبۍ مه خوره شي څه چلېدل وږي نه مړ شوي نه بس یو دوکانګیر دی دلته بس یو عرب کې خپل دوکانګیر یو موټر دوی دي او کلي کې د غریب داسې یو 8 او 10 کمرې کور دی وړکې همدغې جونګړه جوړه کړې ده خو کنځلې به غریبۍ ته کوي او کنځلې به قسمت ته او تقدیر چې الله لیکلی هغې ته به کنځلې کوي او دې نعمتونو ته نه ګوري چې موږ پکې ډوب پراته یو ښکاره او پټ او د ټول نه لوی نعمت بل کوم یو وایي د اسلام ته وګوره دا یعنې زم چې د دې نعمت به څوک شکریا او بیا په اسلام کې ګوره اسلام دعویدار ډېر دي ما ورته د سلفیت د قرآن او د حدیثو چې عقیده را نصیب کړې بیا دغه هم نه هغه سلفي دنه جوړ کړی دی چې د علم مجالس هم ستا په نصیب کړي دي پښتو ژبه کې ته روزانه درس اوري د قرآن او د حدیث او د نورو موضوعاتو نور ته څه غواړي دا او بیا روغ صحت او بچي او ښځه او مال او حیا او عزت او قدر چې خلک دې قدر کوي او رزق درته میلاویږي نور نعمتونه څه ته موږ بچیان یو ورې موږ څه یو بچیان د قارون په کمره کې ایسي وو ستا په کمره کې ایسي دی هغه سره نه موټر و نه جاز نه ورسره سیکل و او تا سره د هر څه شته موبایل د سره شته نیټ د سره شته روغ بدن دی دی ایمان د سره شته موږ که ټول عمر الله ته په سجده پرېږدو دا تندی زموږ په خاورو کې خاورې شي نو موږ به د الله د دې نعمتونو موږ شکر ادا نه کړو الله یې دا نعمتونه په موږ باندې همیشه لري او کومه ناشکري چې د دې نعمتونو په باره کې زموږ نه کېږي الله دې موږ ته معاف کړي د دې نوم فایده موږ ووایو که نه د الله نه به ویرېږي یره چې الله الباطن دی ما ته د هر شي نه زیات نږدې دی زما په ښکارم پوهېږي زما په پټو هم پوهېږي نو د هغه الله نه به د یره پیدا شي او خصوصا هغه ګناهونه به پرېږدي الله اکبر پټ ګناهونه دا ګناهونه نه دي دا پټ ګناهونه دا د انسان د ملا تیر ماتوي ځکه چې د تقوا ګوره اصل پته همدغه ځای کې دی په جومات کې د ځان نه پرهېزګار جوړ کړی او خلک دې ټول څه کوي راشي داسې په زور اذکار ووایي بس او د چا په مخ کې نه موبایل کې فلم ګوري او نه سندره ګوري او ته به یې چې بس دا که دی دا دی صحیح د زمانه هم چې بعض خلک داسې تقوادار شته چې هغه مخامخ هم تقوادار دي په پټ هم دي خو بیا په پټه څوک دي هغه الباطن ته پته ده چې موږ ته د یو بل سره نه شي زه وایم که زموږ د ګناهونه زموږ په دې تندي لیکلی کېدی موږ به د یو بل سره خبرې نه وي کړې د الله رحم دی زموږ نه ښه خبر دی بیا راباندې پړده م راچولې نو ته په ما ډېر ښه ګمان کوې او زه په تا ښه ګمان کوم زه یم د پلانې ډېر پرهېزګار دی او ته یې پلانې ډېر پرهېزګار دی او د یو بل سره په مینه محبت میلاویږو د ایمان د لاسه هم د یو بل سره محبت ډېر دی او حقایق هغه رب ته معلوم دي نو دې نوم دا فایده دا څلور نومونه دي ګوره دا کم الاول الاخر الظاهر الباطن دا فایده دی کې دا څلور نومونه نه دي دا څلور نومونه دلیل دی په احاطه باندې چې یعنې الله دا هر څه راګیر کړي دي اولنی دی اخرنی دی ظاهر دی زورور دی ښکاره دی باطن هم دی هر څه ته د هر څه نه زیات نږدې دی او په پټ او په ښکاره باندې پوه دی نو پاتې څه شو نو دا څلور واړه نومونه په اصل کې دا فایده ورکوي بنیادي چې الله دا هر څه راګیر کړي دي نو د الله د احاطې نه او د علم نه بهر څه شی نشته دا په دې درس کې اولنی نوم دویم نوم په دې درس کې او اویا نمبر نوم د الله المهیمن
المهيمن. سورة الحشر کې الله دې نوم تذکره کړې ده، السلام المؤمن المهيمن العزيز. المهيمن اسم فاعل دی چې موصوفی په هیمنه باندې. اصل کې الهیمنه په عربی کې څه ته وایي؟ نو د دې ډېرې معنی دي، ډېرې معنی دي، لکه الحفظ والارتقاب والقيام على الشيء. المهيمن اول هغه لغوي معنی ذکر کوو او بیا نور تفصیل به بیانوو. المهيمن کې یو دا معنی پرته ده حفاظت کوونکی. څه معنی ده؟ حفاظت کوونکی چې په یو شي باندې سیطرې، یو شی دی حفاظت کوي او په هغه شي باندې زوروري او د نقصاناتو نه ساتي. یو معنی پکې دا ده. دویم معنی المهيمن په معنی د الشهید، د ګواه. لکه الله د قرآن کریم په باره کې وایي ما دا کتاب نازل کړی دی مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه. تیر شوي څومره کتابونه چې دي نو دا کتاب دا قرآن په هغه ټولو باندې ګواه دی. مهیمن په معنی د ګواه هم راشي. المهيمن کې بله معنی پرته ده امن ورکوونکی. الامین امن ورکوي او د چا حق نه ضایع کوي، دا معنی به کې دننه پرته ده. یو معنی به کې دننه دا پرته ده چې په خپله رښتینی دی او بل هم رښتینی کوي، دا معنی ده المهيمن. المهيمن کې یو دا معنی هم پرته ده په ټولو باندې اوچت. عربي ژبه کې کله دا په دې معنی سره هم استعمالیږي. نو په لغت کې دا یو څو معنی شوې، کمې کمې. حفاظت کوونکی په معنی د ګواه، امن ورکوونکی، په خپله رښتینی دی بل هم رښتینی کوي. پنځمه